نومورکي اتلان هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون و، پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و، شهادت مې پر تا پور. 40مه برخه. موږ په تیره برخه کې وویل چې خیرالدین وحوقي الاواندوریا ته ماته ورکړله. منکر چې کله د دې ماتې څخه خبر سو نو حالت یې ډېر خراب سو. د هغه دا یقین و چې خیرالدین به د دې ستر پوځ سره مقابله ونسي کړلی، خو په همدغه شپه خیرالدین او د هغه ملګرو یو بل حیرانوونکی کار هم وکړ. اندریا دوریا حوقیل ته یې بدترین شکست ورکړ او تعقیب یې کړل. بیا د سمندر په منځ کې یو څه وخت تېر کړ او کله چې شپه ژوره سوله نو په توپاني انداز سره ساحل ته ور وخوځېدله. خیرالدین خپل مرکز ته د تګ پر ځای د تونس خواته راغی. د نیمې شپې په شاوخوا کې خپل بحري ځواک یې د تونس په ساحل کې لنګر واچاوه او بیا د تونس پر واکمن حسان باندې یو ناڅاپي برید وکړ. دا داسې برید و چې حسان یې برداشت نسو کولی او دا هغه واکمن و چې تل به یې د هسپانویانو سره ملګرتیا کوله. د شپې دا ناڅاپي برید دومره سخت و چې حسان یې ورخطا کړ. هغه ډېرې هڅې وکړې چې برید کوونکي ودروي او مقابل اقدام وکړي، خو کله چې ده او د هغه ملګرو ته دا معلومه سوه چې دا برید د خیرالدین د لوري سوی نو د حسان تر لاس لاندې ډېر عسکر بې زړه سوله او ډېر یې د شپې په تیاره کې د ځان ژغورلو لپاره وتښتېدله. هغه څوک چې د مقاومت هڅه وکړه هغوی د خیرالدین او د هغه سمندریانو سخته ماته ورکړه. د تونس واکمن حسان د خپل ځان ژغورنې لپاره وتښتېدی او پټ سو. څوک نه پوهېدل چې هغه چیرې ولاړی، خو کله چې د سهار لمر راوختی دا څرګنده سوه چې خیرالدین پر تونس بشپړه قبضه کړې ده. تر غرمې پورې دا خبر منکر ته هم ورسېدی. منکر چې مخکې له مخکې د هسپانوي بحري ځواک د شکست له امله ژور خفګان درلودی، نو کله چې د هغه جاسوسانو دا خبر ورکړ چې خیرالدین د شپې پر مهال پر تونس باندې ناڅاپي برید کړی دی، د تونس لښکر یې له منځه وړی دی او پر ښار یې قبضه کړې ده، او دا چې د تونس پاچا حسان ورک دی او نه دی معلوم چې چیرې تللی دی، نو دا خبر د منکر د ملا هډوکي ورمات کړه. سلطان سلیمان د خپل ماڼۍ په یوه کوټه کې د خپلو وزیرانو او د خپل وزیر ابراهیم او نورو سردارانو او مشاورینو سره ناست و او د بېلابېلو خواو څخه راغلو جاسوسانو څخه یې د مهمو پیښو راپورونه اورېدله. که څه هم تر دې دمه سلطان سلیمان هیله نه درلودله چې پر اروپا برید وکړي، خو جاسوسانو ورته وویل چې اروپایان هر وخت د ده د خوا د برید تمه لري. د اروپا خلک پرې کلک نظر لري. دوی هغه د ختیځ له اړخه د اروپا لپاره یو خطرناک او ځواکمن مشر بولي. دا د اروپایانو نظر بې ځایه نه و، ځکه هغه د خلفاو جایدنشین و. اوس ترکانو د هغو عربانو ځای نیولی و چې په صلیبي جګړو کې یې د زړورو سره بیت المقدس نیولی و. په دې وخت کې سلطان سلیمان د خپلو مخبرو څخه د مختلفو سیمو حال واورېدی چې ناڅاپه چوکیدار خبر راوړ چې د هنګري د جان زاپولیا او د استریا د باچا پرولندو دوه بېلابېل سفیران راغلي دي او د سلطان حضور ته د حاضرېدو غوښتنه لري. پر دې خبره سلطان خپل وزیر ابراهیم ته وکتل او ورته یې وویل زه به د کوچنۍ کړکۍ شاته کښېنم، ته دا سفیران راوغواړه او خبرې ورسره وکړه. هغه څه چې ستا او د دوی تر منځ وسي زه به د کړکۍ څخه هغه واورم، اندېښنه مه کوه. سلطان خپل ځای پرېښودی او د پردې شاته پټ سو او په یوه کړکۍ کې یې غوږ ونیوی له کومه چې د لویې کوټې خبرې اورېدل کېدلې. د سلطان د حکم سره سم د جان زاپولیا سفیران وړاندې سوله. د زاپولیا سفیر د ابراهیم مخې ته راغی. ابراهیم نږدې کښېنوه او د راتلو دلیل یې وپوښتی. سفیر وویل تاسې پوهېږئ چې زاپولیا نه یوازې د هنګري د خلکو پوځ مشر و بلکې د هنګري باچا هم و، خو د هسپانیا باچا چارلس ته دا وضعیت خوښ نه و. د هغه ورور پرولندو د استریا باچا دی، هغه ته یې پوځ ورکړ او ویې هڅاوه چې هنګري باندې برید وکړي. پرولندو د چارلس د ملاتړ لوی پوځ، ډېر سامان او د بوهیمیا د زړورو مرسته درلودله، نو ورته اسانه شو چې پر هنګري واکمن سي. هغه د هنګري د مرکزي میدانونو واک واخیستی او هغه ولسي پوځ یې مات کړ چې زاپولیا راټول کړی و.
د دې ماتې څخه وروسته زموږ باچا زاپولیا موږ دلته راولېږلو تر څو له تاسې څخه مرسته وغواړو. سلطان او ابراهیم د دې غوښتنې له محتوا خوشحاله شوله، خو له طریقې څخه یې خوشحاله نه وه. ابراهیم سفیر ته سخت غږ وکړ او بیا یې وویل پرولندو خو له وړاندې هنګرې ته ننوتلی و او ستاسې زاپولیا دلته هلته سرګردانه ګرځي. تاسې ډېر ناوخته راغلي یاست، باید ډېر پخوا راغلي وای. او بیا ستاسې مشر زاپولیا څنګه جرأت وکړ چې ځان د هنګرې باچا وبولي؟ تاسې نه پوهېږئ چې دلته زموږ سلطان استوګن دی او کومه خاوره چې د سلطان آس پرې قدم ایښی وي هغه د سلطان خاوره ده. زما ګرانه، ته دلته د یو مطیع امیر په توګه راغلی یې، که دې خراج راوړی وي وړاندې یې کړه، که نه دا خبرې بې ځایه دي. اوس د باندې ووځه تر څو زه د دویم سفیر سره ووینم. له دې خبرو وروسته د استرالیا سفیر د سلطان حضور ته د ورتلو غوښتنه وکړه. هغه د ځان سره ډېرې قیمتي ډالۍ هم راوړې وې چې د استرالیا باچا پرولندو استولې وې. سلطان سلیمان ټولې خبرې واورېدلې، خو مستقیم یې سفیر ته هیڅ ونه ویله، بلکې ابراهیم ته یې وویله چې ترې وپوښتي پرولندو څه غواړي. ابراهیم چې دا پوښتنه وکړه نو سفیر چې جرمنی و ویې ویل که سوله نه وي نو لږ تر لږه موږ د جګړې بندېدل غواړو. په دې وخت کې سلطان مستقیم ځواب ورنه کړ، بلکې د ابراهیم غوږ ته یې څه وویله. ابراهیم بیا سفیر ته وکتل او په قهر سره یې وغوښتل تا دا جرأت له کومه کړ چې د خپل باچا د عظمت ذکر د سلطان حضور ته راوړې؟ د اروپا نور باچایان زموږ سلطان ته عاجزي ښکاره کړې ده. سفیر ورخطا سو ویې ویل کومو باچاهانو عاجزي کړې ده؟ ابراهیم ویل د فرانس باچا، د پولنډ شاهزاده، د سروانیا مشر، د روم پاپ او د مراکش باچا. دا چې دا خبره حقیقت درلودی نو جرمنی سفیر حیران پاتې سو، هیڅ ځواب یې ونه سوی ویلی. یو څه وخت وروسته سفیر بیا وویله زموږ باچا پرولندو غواړي چې د هنګرې ټولې کلهدارۍ سیمې د هغه واک ومنل سي، د همدې شرط پر اساس به د سلطان سره صلح وسي. ابراهیم په مسخره انداز وخندل او ویې ویله زه حیران یم چې ستاسې باچا د قسطنطنیې د نیولو دعوه ولې نه کوي؟ سفیر بیا وویل که د مسلمانانو سلطان دا ومني چې پرولندو د هنګرې واکمن دی نو زموږ باچا به د تاوان په بڼه څه اندازه پیسې هم درکړي. ابراهیم په غوسه سو، بیا ودرېدی، د کړکۍ خواته ولاړی، د ښار زړې کلا ته اشاره وکړه او سفیر ته وویل ته دا کلا ګورې؟ هلته چې ختمیږي 7 برجونه دي او هر برج د سرو زرو او قیمتي جواهراتو څخه ډک دی. ستا د تاوان وړاندیز هیڅ ارزښت نه لري، نه د چارلس وعدو ته اعتبار سته او نه د پرولندو. بیا چې سفیرانو د سلطان سره د لیدو غوښتنه وکړه، سلطان یې غوښتنه رد کړه او هغوی ته د بیرته تللو امر وکړ. د سلطان حضور ته د ورتلو نه منل او د شړلو حکم د جرمنانو لپاره بدپالي وه. یو ورځ خیرالدین بربروسا د خپلو ټولو غټو او وړو سالارانو سره ناست و. دا د سمندر غاړه وه او ټول د ساحل پر شګو ناست وه. هغوی د هغو شیانو په اړه خبرې کولې چې حسن کسو کاکار ځان سره راوړي وه. ناڅاپه خیرالدین د خبرو موضوع بدله کړله او خپلو ملګرو ته یې وویله زما ملګرو، مخکې مې هم درته ویلي وه چې اوس زموږ حالت په افریقا کې پیاوړی او ثابت سوی دی. د توګو واکمن ابن قاضي ختم سوی، موږ د تونس د حسان مقابله وکړه او تونس مو ونیوی. اوس زموږ مخې ته چې کومې غټې قوې خنډ کېدلی سي هغه د تلمسان واکمن ابو حمو او د بربرو سلطان حبسي دی. خو چې څومره پورې د صغرا قبایلو د بل مشر احمد بن قاضي خبره ده نو د قبایلو مشر عبدالعزیز به په خپل حساب پرې خلاص کړي. زه غواړم اوس له تاسو سره 3 موضوعاتو باندې خبرې وکړم. اول دا چې زه نن یو قاصد د قبایلو د مشر عبدالعزیز خواته استوم او هغه ته دا مشوره ورکوم چې د خپلو مسلحو جنګیالیو سره د احمد پر ضد یرغل وکړي او هغه د هر حالت کې د اسلامي ځواکونو تابع کړي. دویمه موضوع دا ده چې موږ اوس ښه عسکري ځواک لرو، نو باید په نوبت سره د تلمسان پر ابو حمو او د بربرو پر حبسي بریدونه وسي څو هغوی هم زموږ تابع سي. دریمه موضوع له دې دواړو ډېره مهمه ده او هغه دا چې زموږ سره اوس یوازې لوی بیړۍ نه بلکې کوچنۍ او منځنۍ کښتۍ هم ډېرې دي. د هسپانوي امیرالبحر اندوریا دوریا پر ضد باندې وروستۍ جګړه کې مو ټولې کښتۍ نه وې راایستلې. زه غواړم چې ځینې کښتۍ داسې خوندي کړو چې که خدای مه کړه زموږ حالت خراب سي یا زموږ سمندري بیړۍ ته تاوان ورسیږي نو بیا د هماغو خوندي سوو بیړیو څخه کار واخلو او یو وار بیا د دښمن مقابله وکړو. خیرالدین بربروسا دلته چوپ سو، لږ شیبه یې فکر وکړ،
بیا خپل خوا کې ناست د اسلامي نړۍ د لوی امیر البحر تورغود خواته وکتله او ویې ویل: تورغوده، زما وروره، ته نه یوازې د جګړو تجربه لرې، بلکې د سمندر اسرارو باندې هم بلد یې. هغه وړاندیز چې ما د کښتیو د خوندي کولو په اړه وکړ، ته پرې موافق یې؟ د خیرالدین پر دې پوښتنه د تورغود پر مخ یوه خوږه مسکا خپره شوه. بیا یې وویل: زما وروره، تا خو زما د زړه خبره وکړه. ما په خپله غوښتل چې ځینې کښتۍ پټې او خوندي کړو. زما ذهن کې هم یو تدبیر شته. د تورغود په دې خبرو خیرالدین په شوق سره وپوښتل: کوم تدبیر؟ ځکه ما هم یو پلان جوړ کړی دی. تورغود مسکی شو. بیا یې وویل: هغه تدبیر چې ما جوړ کړی دی داسې دی چې ځینې کښتۍ چې زیاتره لویې وي باید په داسې رسویو سره وتړل سي چې د سمندر په اوبو کې خرابې نه سي. بیا دې دا کښتۍ د ساحل په غاړه کې چې ژورې اوبه لري ډوبې سي، او دا رسۍ به بیا د ساحل شنو اوبو ته راوستل سي. هلته به ژورې کندې وایستل سي او دا رسۍ به د هغو کندو دننه په میخونو وتړل سي. بیا به پر رسیو باندې شګه واچول سي او هغه برخه چې د اوبو څخه راوتلې وي او خاورې ته راغلې وي هغه به په ژوره کنده کې پټه کړل سي. په دې ډول هیڅوک به خبر نه سي چې موږ کښتۍ چیرې پټې کړې دي. نو د ځان لپاره به د ساحل پر غاړه یوه علامه پرېږدو چې موږ ته یې ځای معلوم وي. کله چې تورغود چپ سو، خیرالدین د ستاینې په انداز کې ورته وکتل او ویې ویل: تورغوده وروره، د کعبې په رب قسم، تا هغه خبره وکړه، تا هغه تدبیر بیان کړ چې زما په ذهن کې هم همدا و. همداسې مې غوښتل چې پالتو کښتۍ د سمندر په تل کې خوندي کړم. اوس چې زموږ ټولو یارانو دا واورېدل، نو راځئ چې پاڅو او دا کښتۍ د سخت وخت لپاره پټې کړو. په دې سره ټول سالاران پاڅېدله او د خیرالدین په امر ډېر ماهیګران هم راوبلل شوله او سمدستي څو کښتۍ د رسیو په وسیله وتړل شولې. د سمندر څنډو ته ژورې کندې وایستل شولې، میخونه پرې ټینګ کړل شوله او کښتۍ د سمندر په تل کې ډوبې او خوندي کړل شولې. د هسپانیا باچا چارلس یوه ورځ د بارسلونا بندر ته راغلی و او هلته یې د 7 هېوادونو د سمندري بیړیو جاج واخیستی. د بیړیو د کتلو څخه وروسته د بندر په غاړه په یوه ودانۍ کې ناست و. د خپل سمندري قومندان تر څنګ د غلو مشر او څو نور مهم خلک ورسره ناست وه. دوی ټول د بیړیو د جنګي چمتووالي په اړه خبرې کولې. دغه سمندري بیړۍ د هسپانیا، جرمني، حجیم، هایلند، اتریش، هنګري او ایټالیا جنګي عسکرو څخه جوړې شوي وې. دومره ستر پوځ د چارلس سره غونډ شوی و چې ده دا یقین وکړ که دا پوځ له ځانه سره واخلي نو د دنیا هیڅ طاقت به یې مقابله نشي کولی. به هر حال هغوی یو اندازه د سمندري بیړیو په اړه خبرې وکړې چې چارلس خپل امیر البحر دوریا ته یې وکتل او بیا یې وویل: اندوریا، ما او تا او دلته ټول ناست خلک د دې بیړیو ښه معاینه وکړله. د بیړیو له دننه څخه مو عسکر هم وکتله. که له دغسې ستر سمندري قوت څخه موږ خیرالدین ته ماته ور نه کړو، یا یې ژوندی یا یې مړ ونسو نیولی، نو زه فکر کوم چې زموږ لپاره به تر دې ستر سپکاوی او ناکامي بل نه وي. خو تر ټولو زیات اندېښنه راته دا ده چې دا سړی تر اوسه زموږ د لاسرسي څخه بهر دی. خلک وایي چې دا یو عادي غل دی چې د کوچنیو او لویو کښتیو سره په سمندر کې خوځنده وي. د چارلس خبرې د غلو مشر خوقیل پرې کړې او چارلس ته یې وویله: زه وایم چې دا خیرالدین او د هغه ملګري نه عام انسانان دي او نه هم عادي غله. دا سړی له موږ څخه زیات تجربه لري. که څه هم پخوا ډېر لږ د غلا برخه اخیستې، خو بیا یې خپله بیړۍ جوړه کړې او یو خاص هدف یې پیل کړی. دا زموږ څخه ډېر زیات د سمندر رازونه پیژني. دی هیڅکله دښمن ته په ښکاره مخامخ نه ورځي، بلکې د خپلو ملګرو سره د ژورو فکرونو په سمندر کې ډوب وي، او چې راپاڅي نو د خپل زړه د ژورو سره به دښمن هم هماغسې غرقوي. ای د هسپانیا ستر باچا، څنګه چې هر مرغه خپله ژبه لري، همداسې دا خیرالدین او د هغه قومندانان هم په جګړو کې په ځانګړي ډول د برید پر وخت یوه ځانګړې ژبه لري چې تر اوسه پورې هیڅ غله نه ده درک کړې. دوی دا خاصه ژبه داسې وایي چې د سړو موسمونو، د باران بدلون او د کلمو ژورو معناو په څیر دښمن باندې برید کوي او د دښمن عقل او فکرونه په بشپړ ډول ړنګوي. زه له ماشومتوبه څخه د غلا کار کوم، خو ما په خپل ژوند کې د بربروسا، تورغود، حسن کرسو، صنعان، کاکار او صالح په څیر غله نه دي لیدلي چې د سینې په ډکوالي سره د توپانونو مقابله وکړي او خوشحاله وي.
حقوقي الله خپلې خبرې ختمې کړې نه وې چې ناڅاپه د چارلس دروازې چوکیدار کوټې ته راغلی او د چارلس خواته یې وکتل او ویې ویل باچا د تونس پخوانی واکمن حسان غواړي چې ستاسو حضور ته داخل سي. د حسان نوم چې چارلس واورېدی لږ حیران سو او چوکیدار ته یې وویله ورته ووایه چې راسې. لږ وروسته د تونس پخوانی واکمن حسان کوټې ته داخل سو. چارلس او نور ټول ورسره مخامخ ودرېدله او ستړی مسه یې ورسره وکړه. چارلس ورته د خپل خواته د کښېنستلو بلنه ورکړه او بیا یې ورته وویل ما ته دا خبره ډېره درنه او غمجنه وه چې څو اونۍ مخکې خیرالدین ته د تونس له حکومت او سلطنت څخه بې برخې کړې. چارلس چې چوپ سو حسان خبرې پیل کړې ویې ویل که دا سړی کوم عاجز سړی وای ما به هیڅکله شکست نه وای خوړلی، ما به ورسره جګړه کړې وای او له خپلې خاورې به مې شړلی وای. خو دا خیرالدین یو عجیب و غریب مخلوق دی. دا د شیطانانو شیطان او د اهریمنو اهریمن دی. زه خو ګمان کوم چې دا انسان نه دی بلکې د سمندر کومه لویه بلا ده یا د جناتو له ډلې څخه عفریت دی. دا ناڅاپي راښکاره کېږي، برید کوي او د دښمن ملا ماتوي. تاسو خو ولیدل کله چې دوریا د هغه سره په سمندر کې مخ سو نو هغه څنګه دوریا ته سخته ماته ورکړه. حال دا چې دوریا تر ده ډېر لوی بحري ځواک درلودی. بیا کله چې دوریا فکر کاوه چې دی د هغه تعقیب کوي نو همدا چې لمر پرېوتی ناڅاپه یې تعقیب پرېښودی او د ایټالیا پر سواحلونو ور وخوځېدی او هلته یې داسې ناڅاپي بریدونه وکړل چې ستر ستر ښارونه او بندرونه یې چور کړله. ډېرې شتمنۍ یې ترلاسه کړې او بېرته روان سو. د ساحل پر اوږدو هېڅ چا جرأت ونه کړ چې د هغه مخه ونیسي. هر ښار چې ورته مخ سو ویجاړ یې کړ، د خپلې خوښې مطابق یې چور کړ. دفاعي ځواکونو یې سرونه ورته ټیټ کړل او د مالونو څخه ډکې کښتۍ سره بېرته ستون سو. خلکو تل دا فکر کاوه چې کله به هغه له ایټالیا څخه د لوټلو وروسته خپل مرکز ته ستون سي او هلته به ارام وکړي، خو هغه داسې ونه کړ. ناڅاپه هغه پر ما یرغل وکړ. داسې وخت کې یې پر ما برید وکړ چې هیڅ تصور یې نه کېدی چې دی به همدا اوس حمله وکړي. زه خپل په دفاع کې ناکام سوم نو د ده پوځ کار تمام کړ او پر تونس یې قبضه وکړله. زه اوس ستاسو حضور ته همدغه هدف لپاره راغلی یم چې د دې سړي لپاره یو بندوبست وسي او ما ته خپل هیواد بیرته راکړل سي. زه در سره وعده کوم که د تونس سلطنت بیرته ما ته وسپارل سي نو تر هغې ورځې چې زه واکمن یم زه به ستاسو ټاکل سوی خراج ادا کوم. د هسپانیا ستر امپراتوره تاسو باید د بربروسا پر ضد برید کولو کې ځنډ ونه کړئ. د ابن قاضي سلطنت مخکې راونیوی او د هغه زوی یې هلته د خپل استازي په توګه والي مقرر کړ. تونس یې له ما واخیستی او په افریقا کې چې ستاسو قومندان منکیج ته کوم پراخې سیمې ورکړل سوي وې له هغه څخه یې ډېرې سیمې هم خیرالدین ونیولې. زه یقین لرم چې اوس به دی د منکیج شاوخوا سیمې محاصره کړي او داسې وخت به راسي چې منکیج به اړ سي چې د افریقا څخه ووځي. او که دا حالت رامنځته سو نو هیر به مو نسي، هم هسپانیا او هم سیسلیا به دواړه د خطرونو سره مخ سي. زما خپل تحلیل دا دی چې بربروسا به د تونس د نیولو وروسته خامخا یو بل اقدام کوي. دی بېکاره نسي کښېنستلی، اوس به خامخا د کومې نوې جګړې پیل وکړي. زما د انده دا وخت د افریقا پر خاوره 2 یا 3 هدفونه شته چې دی پرې برید کولی سي. تر څو چې زه فکر کوم راتلونکی هدف به د بربرو سلطان حبسي یا د تلمسان بادشاه ابو حمو وي. دی به دا دواړه ځواکونه یو په بل پسې خپل تابع کړي تر دې چې دوی مجبور سي چې د ده مخې ته ځنګنونه ووهي او سرونه ټیټ کړي. وروسته به د صغرا قبیلې یو کوچنی مشر احمد بن قاضي پاته سي، خو ده ته به هیڅ ارزښت ونه لري. بربروسا به هغه په څو شېبو کې له منځه یوسي. یوه خبره مو په یاد ساتئ، هغه ورځ چې بربروسا د بربرو د سلطان حبسي او د حکمران ابو حمو سر ټیټ کړ، له هغې ورځې به د ده مخې ته یوازې یو سوال پاته سي او هغه دا چې په افریقا کې ستاسو قومندان منکیج به څه کوي. که ابو حمو او حبسي دواړه مات کړل نو بربروسا به د منکیج پر ضد حملې ته نور هم وخت ضایع نه کړي او هغه ورځ چې منکیج یې له ماتې سره مخ کړ یا یې ووژي نو بیا به تاسو د افریقا په خاوره کې پښې ټینګې نه سئ کړای. دا کار به یا خو ډېر سخت سي یا خو ناممکن. د همدې تجربو پر بنسټ زه ستاسو درشل ته راغلی یم تر څو تاسو ته دا مشوره درکړم چې خپل پام افریقا ته واړوئ. ستاسو تر لاس لاندې ډېر هېوادونه دي، د هغو څخه تاسو ته کومک او رسید راتلای سي.
بربروسا ته که رسید ورسیږي خو کومک نه، ځکه چې رسید ورته یوازې د ترکي سلطان سلیمان لخوا رسیږي، خو سلیمان سره کښتۍ نشته چې خیرالدین ته یې واستوي او د ده قوت پیاوړی کړي. د ترکیې د حکومت چې کومې سمندري کښتۍ وې هغه سلیمان له مخکې څخه بربروسا ته سپارلې دي. که خیرالدین بربروسا په سمندر کې یو ځل ماته وخوري، زه تاسو ته یقین درکوم چې یوازې اسپانیا او سیسیلیا نه بلکې ایټالیا او نور اروپایي ساحلي هیوادونه به هم محفوظ پاتې سي. کله چې حسن چوپ سو، چارلس د ډېر غور سره ورته وکتل او ویې ویل: ستا خبره یقینا سمه ده، موږ ته هغه تاوان دومره نه دی رسېدلی چې زموږ امیرالبحر دوریا ته د بربروسا د لوري ماته ورکړل شوله، بلکې اصلي تاوان هغه و چې د ایټالیا پر ساحلي ښارونو باندې بریدونه وکړل، هلته یې چور او تالان وکړ او زړې خزانې د خپلو بحري بیړیو د لارې ولېږدولې. که هغه دا خزانې د ترکي سلطان سلیمان خواته نه وي لېږلې، نو خامخا به په الجزایر کې کوم خوندي ځای کې پټ کړي وي، موږ به هغه ترې واخلو. د ایټالیا د ساحلي ښارونو چور او د ترکان تاړاک موږ ته تر دې هم ډېر تاوانونه ورسوله. همدا اوس خیرالدین د نوې نړۍ څخه راتلونکي قافلې هم لوټلې دي. دا دوې متحدې قافلې وې، یوه زموږ او بل د انګلستان خلکو. د مغرب په لیرې سمندرونو کې د بربروسا قمندانان او اوبازان پر دغو قافلو برید وکړ. زموږ ملګري یې ووژل او د سرو زرو قیمتي سامان او دولت څخه یې ډکې کښتۍ له ځان سره بوتللې. که بربروسا همداسې په سمندر کې موږ ته تاوان رسوي او تاسو هم د ده مخه ونه نیسئ، نو ډېر ژر به داسې وخت راسي چې نه یوازې زموږ امپراتوري بلکې نور ډېر اروپایي هیوادونه به هم په اقتصادي توګه له منځه ولاړ شي. اوس مهال په نړۍ کې دوه ستر خطرونه شته، یو د وچې پر مخ د ترکانو سلطان سلیمان او بل د سمندر پر غاړه خیرالدین او د هغه ملګري دي. بیا حسن خبرې شروع کړې، ویې ویل: ما اورېدلي دي چې په تېرو څو میاشتو کې ستاسو او د فرانسې باچا ترمنځ چې کومه جګړه سوې وه، تاسو پکښې فرانس ته ماتې ورکړې وه او د فرانس باچا مو ژوندی ونیوی او دا مهال دی ستاسو په بند کې دی. چارلس یوه شېبه د تعصب څخه په ډک نظر حسن ته وکتل او بیا یې وویل: هو یقینا همداسې و، ځکه حالات یو دم بدلېدل شروع شوله. نو موږ د فرانسې باچا فرانس اول د زندان څخه راویستی او آزاد مو کړ، اوس هغه بیرته فرانس ته تللی دی. کیسه داسې وه، کله چې موږ د فرانس باچا زنداني کړ، نو د هغه مور د سلطنت عثماني سلطان سلیمان ته یو قاصد واستاوه او ورسره یې یو خط هم ولېږئ چې په هغه کې یې زارۍ کړې وې چې زوی مې تاسو بندي کړی دی، نو مهرباني وکړئ د هغه د خلاصون لاره راکړئ. په دې وخت کې موږ ته داسې خطرونه ښکاره شول چې زموږ د سلطنت لپاره یې یو لوی ګواښ ایجاداوه. دا ځکه چې که ترک سلطان د دې خط په جواب کې حرکت وکړي او فرانسې ته داخل سي، هلته د فرانس قوت هم ورسره یو ځای سي او بیا دواړه یو ځای سي او ایټالیا هم تر پښو لاندې کړي، نو زه فکر کوم چې موږ به هغه د هسپانیا تر خاورې نه وای درولی. دا به داسې بربادي وای چې تصور یې هم نشي کېدلی. اوس چې موږ د فرانس باچا آزاد کړ، نو امید لرو چې د ترکانو سلطان سلیمان به زموږ پر ضد اقدام ونه کړي. خو اوس هم یو مهمه مسله د هغه مخې ته پرته ده، هغه دا چې د هنګري باچا د مسلمانانو پر ضد په جنګونو کې وژل شوی دی. د هغه د مرګ څخه وروسته موږ پر هنګري حق لرو. د همدې امله زما ورور چې د اتریش باچا دی پر هنګري قبضه کړې ده. د هنګري یو مشهور سردار چې د خپلو خلکو د لوري ډېر محبوب دی، جان زاپولیا نومیږي، د خپل قاصدان د سلطان خواته لېږلي دي. اوس دا پوښتنه ده چې سلطان به د هغوی څه جواب ورکړي، او که د جان زاپولیا د خوا د استازو د رسېدو سره سلطان کوم عکس العمل وښیي، نو زه نه غواړم چې موږ بېکاره کښېنو. که زه هم د بحري بیړیو چمتو کولو ته موږ ته څو میاشتې پکار دي، ځکه چې ځینې بیړۍ د کاره لوېدلې دي او ترمیم ته اړتیا لري. زما تر ټولو ستره هیله دا ده چې موږ سمندر ته ولاړ شو او خیرالدین او د هغه بحري قوت تباه کړو. که موږ دا کار وکړو، نو زه به دا وکړم چې ما د سلطان سلیمان هغه تر ټولو مهم لاس له منځه یووړ. خو د بیړیو تیاري وخت ته اړتیا لري. کله چې چارلس خاموش شو، نو د هغه امیرالبحر دوریا د اندېښنو څرګندونه وکړه او ویې ویل: مالکه، دا هر څه چې تاسو فکر کړي دي معقول دي، خو موږ یو اړخ له پامه غورځولی دی. چارلس په شکمنو سترګو سره دوریا ته وکتل او ویې پوښتل: دوریا، ته کوم اړخ ته اشاره کوې؟ آیا په سمندر کې بل داسې پټ قوت او ځواک هم شته چې د خیرالدین ملاتړ وکړي او ناڅاپه پر موږ باندې برید وکړي؟
که داسې کوم خطرناک قوت وي نو هغه راته وښایه څو چې موږ د دومره هیوادونو بحري بیړۍ سره روان سو، نو دا ډول هر ځواک تر پښو لاندې کړو چې زموږ پر لاره خنډ جوړ نسي. اوس زموږ تر ټولو ستر هدف خیرالدین دی. دا یاد وساتئ، که دا سړی له منځه ولاړ نسي نو هغه یوازې د الجزایر، تونس او شاوخوا سیمو پورې به محدود پاتې نسي. هغه به د ټول افریقا په کچه یوه ستره قوه سي. او که داسې وسول نو په یاد ولرئ چې هسپانیا او سیسیلیا دواړه به تور راتلونکی ولري او ایټالیا به هم د ګڼو خطرونو سره مخ سي. کله چې چارلس چوپ سو نو دوریا وویله مالکه، تر هغې چې موږ خیرالدین د منځه نه وي وړی موږ خوندي نه یو. دا خو یو پرېکړه سوې خبره ده، خو زما اشاره د مسلمانانو سلطان سلیم ته ده. زه د اندېښنه لرم چې کله موږ دا متحد بحري بیړۍ د خیرالدین پر ضد وباسو نو آیا داسې به ونه سي چې د مسلمانانو سلطان خپل لښکر سره راووځي او د جانز داپولیا په پلوۍ د اروپا پر خوا راسي. په دې وخت کې د چارلس پر څېره یوه تمسخرناکه مسکا خپره سوه. بیا یې په کبر او غرور سره وویله، که داسې وسوه هم نو د مسلمانانو سلطان به زموږ سره څه وکولی سي؟ زما ورور د اتریش واکمن دی، د هغه سره اوس د سلطان سلیمان څخه زیات عسکر دي. برسېره پر دې ما د هسپانیا څخه څو لښکرې ورلېږلي دي. جرمني، بوهیمیا، هایلند ډېر پوځونه ورسره یو ځای سوي دي. زه باور لرم کله چې موږ د خیرالدین په تعقیب پسې روان سو نو د مسلمانانو سلطان به حتما د اروپا مخه ونیسي. او زه یقین لرم چې څنګه موږ به خیرالدین په سمندر کې له منځه یوسو، زما ورور به هم په اروپا کې سلطان سلیمان ته یا ماته ورکړي یا به یې شاته وتمبوي او تیر شي ته به یې مجبور کړي. د دې وینا څخه وروسته چارلس لږ غلی سو. بیا د تونس پخواني والي حسان ته وکتل او ورته وویل، حسانه ته اندېښنه مه کوه، موږ درڅخه منندوی یو چې زموږ ملاتړ کوې. څو میاشتې وروسته به موږ د خیرالدین تعقیب ته روان سو. تر هغه وخته پورې به ته زموږ سره د یو معزز میلمه په حیث اوسېږې. همداسې چارلس دا غونډه پای ته ورسوله او دوریا ته امر وکړ چې حسان له ځانه سره یوسي او د هغه د هستوګنې غوره بندوبست وکړي. بیا چارلس پاڅېدی او دوریا د حسان د ملګرتیا لپاره ورسره روان سو. خیرالدین کله چې خپل زیات شمېر کښتۍ د سمندر په منځ کې خوندي کړلې نو خپل بل کار یې پیل کړ. د خپل لښکر سره د خپل میشتځایه څخه حرکت وکړ او د صحرا خواته وخوځېدی. د ده مخې ته دوه هدفونه وه. اول دا چې د بربرو سلطان حبسي ته شکست ورکړي او دویم دا چې د تلمسان بادشاه ابو حمو مطیع او تابع کړي. همداراز خیرالدین یو قاصد ولېږئ او د دغو دواړو لښکرو د خوځښت خبر یې عبدالعزیز ته ورساوه او هغه ته دا پیغام ولېږئ چې ته د خپل لښکر سره راووځه او پر احمد باندې برید وکړه. په دې توګه خیرالدین د عبدالعزیز سره په ګډه په یوه وخت کې 3 محاذونه پر مخ بیوله او غوښتل چې په افریقا کې خپله واکمني او قوت مستحکم کړي. له خپله ځایه د کوچ کولو څخه مخکې خیرالدین د احتیاط په توګه څو ورځې مخکې خپل جاسوسان د بربرو سلطان حبسي او د تلمسان د واکمن ابو حمو د څارنې لپاره لېږلي وه. خیرالدین اول د بربرو سلطان حبسي پر لور وخوځېدی. لا دوی د حبسي د سیمو څخه لرې وه چې بربروسا او ورسره ټول مشران تم سوله. لښکر یې هم شاته ودرېدی. خبر ورکوونکي ډلې مخې ته راغلې او د خیرالدین او نورو قمندانانو مخې ته ودرېدلې. بیا له هغوی څخه یو تن خیرالدین ته مخاطب سو او ویې ویله، امیره موږ ستاسو لپاره 2 مهمې خبرې راوړي دي. اول دا چې د بربرو سلطان حبسي او د تلمسان واکمن ابو حمو ته دا خبر رسېدلی دی چې تاسو د دوی د برید لپاره راوځئ. د دې له امله دواړو له هسپانیې څخه د سپهسالار مونکیج مرسته غوښتې ده. د مونکیج یو لښکر د حبسي سره یو ځای سوی دی او همداراز د ابو حمو لښکر هم د حبسي لښکر سره یو ځای سوی دی. د دوی تګلاره دا ده چې دا 3 واړه لښکرونه سره یو ځای کړي، بیا به یې 2 برخې کړي. یوه برخه به یې ستاسو مخې ته راسي تر څو تاسو په جګړه کې بوخت وساتي. کله چې جګړه پیل سي نو د دوی د لښکر بله برخه چې دوی د مخکې څخه په کمین کې کښېنولې وي د خپلې غاړې څخه به راوځي او پر تاسو به برید وکړي تر څو تاسو ته ماته درکړي. کله چې دغه سړی چوپ سو خیرالدین ورو ورو مسکی سو. بیا خپل شاوخوا ولاړو مشهورو قمندانانو ته وکتل لکه تورغوت، حسن کرسو، کاکار، صالح او صنعان او همداشان خپل زوی حسن او نور مشران. ورپسې یې استخباراتي ډلې ته وکتل او ویې ویله که دوی د خپل بریالیتوب لپاره خپل یو لښکر پټ کړی وي او بل یې زموږ مخې ته د جګړې لپاره راوستی وي
نو زه به د دواړو ډلو ښه حساب واخلم، تاسو اندېښنه مه کوئ. دا خبرې چې پای ته ورسېدلې نو خیرالدین بیا په مهربانۍ سره استخباراتي سړي ته مخ واړوئ او ویې ویل تاسو یو ښه خبر راوړ، زه به د هغې پر اساس خپل تدابیر ونیسم. اوس دویمه خبره وایه. هماغه سړی بیا مسکی سو او ویې ویله امیره دویمه خبره ډېره ښه ده. شاید تاسو ته یاد وي چې په توګو کې دوه غوره قمندانان وه، علقمه او عباده. خیرالدین ویل زه دا دواړه ډېر ښه پېژنم، دا دواړه اصلا زما ملاتړي دي او همدا دوی ابن قاضي وواژه. دوی دواړه د اسلام او مسلمانانو لپاره درد لري. یو څه وخت مجبورا د ابن قاضي تر قمندې لاندې پاتې سول، خو کله چې دوی ته ښکاره سوه چې ابن قاضي د مسلمانانو پر ضد خپلې پولې اړوي، نو دوی د هغه زوی له ځان سره راوستی او ابن قاضي ته یې خاتمه ورکړله. اوس وایه ته د دوی دواړو عباده او علقمه په اړه څه ویل غواړې؟ سړي ورته ویل امیره دا دواړه زړور قمندانان زموږ تر شا یو لښکر راایستلی دي او دوی به د بربرو سلطان حبسي او د تلمسان واکمن ابو حمو پر ضد له تاسو سره مرسته وکړي. دغه زیری چې خیرالدین واورېدی د هغه پر مخ یو مسکا خپره سوه او په سترګو کې یوه نادره زړښت پیدا سو. ټول قمندانان هم خوشحاله سوله. بیا خیرالدین په ډېر غور د خپل راسته اړخ صحرا ته وکتله، ځکه د هغې خوا څخه د دوړو ستر ګردونه پورته کېدله. دا نښه وه چې یو لوی لښکر د دوی خواته را روان دی. لږ وروسته دوړې خلاصې سولې او یو لوی لښکر ښکاره سو. بې شمېره آسونو تیزې تیزې منډې وهلې او د خیرالدین بربرو خواته راغلله. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، په لرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پین سپیڅلی مسیر تلل غواړي ظلمو.